سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ د نن ورځې د پرمختګ دوه ستر خبرونه. لومړی سرپل کې د تیلو له څاګانو هره ورځ 1100 ټنه تیل استخراجېږي. د کانونو پټرولیم وزارت وایي په سرپل ولایت کې د تیلو له 18 څاګانو هره ورځ شاوخوا 1100 ټنه تیل استخراجوي. د امو دریا په حوزه کې د نفتو د استخراج له پیل سره چې اوس مهال په ځانګړې توګه د سرپل ولایت په قشقري سیمه کې ترسره کیږي، د هغو کورنیو شرکتونو فعالیتونه هم غوړېدلي چې د نفتو د چاڼه چاړې مخته وړي. د افغانستان په شمال کې د نفتي توکو د ټولنې مشر او په بلخ کې د نارت نوبل د نفتو د چاڼ خصوصي شرکت رئیس عبدالمومن ضیایی وایي د خصوصي سکتور لخوا د نفتو د چاڼ خونو په برخه کې پراخه پانګونې د هیواد د اقتصاد په غوړېدو او فرزان د بساینې هیلو ته د رسیدو برخه کې مهم رول لوبولی دی. بلخوا کرنې وزارت وایي د ځان بساینې په موخه کروندګرو ته نورې اسانتیاوې برابروو. د کرنې اوبو لګولو مالداري سرپرست وزیر وایي افغانستان په تیرو 2 کلونو کې د کرنیزو محصولاتو او مالدارۍ برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغانستان د ځان بساینې په برخه کې کروندګرو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. د کرنې سرپرست وزیر وایي د کرنیزو محصولاتو د زیرمه کولو لپاره پر یوه نوي پلان کار کوي او په بشپړېدو سره به افغانستان د نورو هیوادونو له اړتیاوو څخه خلاص شي. د دغه وزارت سرپرست بزګرانو ته د 15 میلیونه ټنه اصلاح شوي تخمونو او بڼوالو ته د 40 میلیونه میوه لرونکو او بې میوې نیالګیو ویش، د شنو خونو جوړول، د کرنیزو محصولاتو نندارتونونه، د څارویو واکسین او متشبثینو ته د پورونو ورکړه د دغه وزارت له فعالیتونو څخه یادوي.